سلامونه او نیکې هیلې. نن راځو په اکسل کې څنګه کولی شو چې یو شیټ یا یو رسید د مشتری لپاره جوړ کړو. نو د لیفت د شیټ کوم او بیا د هغې نه وروسته زما دا انتخابوم. اوس نو موږ لیدلی شو چې زموږ صفحې اندازه څومره ده او تر څومره حده پورې موږ تللی شو. لومړي سر کې زه څه کوم، یو څو خانې رانیسم هغسې او بیا هوم ته ځم. په هوم کې د مرج سنټر کوم او دلته به د خپل د مغازې معلومات ولیکم چې یعنې عنوان ولیکم. بیا دې ته رنګ ورکوم مکمل. دې نه علاوه د درې خانې نورې هم نیسم، مرج کوم او ډیزاین ورکوم. بیا لاندې راځم، دلته شماره، توکي، نرخ، تعداد او مجموعه لیکم. ورپسې توکي، نرخ او تعداد اعداد لیکم، مساوي وهم. بیا دا انتخابوم، بیا دا د ستوري علامه چې د اتو شماره د پاسه ده او بیا دا بله خانه، بیا انټر وهئ. اوس به راځم دلته بیا هم مجموعه ولیکم او دلته به ورته ولیکم تحویل شوې پیسې او دلته متبقي چې دې باندې به یو کلیک وکړم لومړی او دا به لاندې راکړم تر دریو خانو پورې او بیا به لاړ شم دا باندې به کلیک وکړم او انټر به ووهم. فرض مثال 1000 افغانۍ ورکړي دي، نو څونه به پاتې کېږي دلته؟ نو د دې دپاره مساوي وهم، دا منفي علامت، بیا دا انټر. نو دا شو. اوس دې ټولو باندې راکاږم داسې او بیا ځم فارمټ از ټیبل ته یو ډیزاین ورته انتخابوم. بلکل نه په دې طریقې سره بیا به دلته لاندې د پلورونکي لاسلیک او د پیرودونکي لاسلیک دواړه ولیکو. دا خانه به زه غونډه داسې ونیسم او دلته به مرج به وهم لومړی، بیا به لاړ شم دا به سایډ کولی شم دلته د واتساپ شمېره ځم پیکچرز ډیوایس نو تاسو کولی شئ په دې کې نور ښایسته ښایسته ډیزاینونه جوړ کړئ لکه دلته چې شرکتو ته ما جوړ کړي دي.